أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. باب زکات الزروع باب ثابت دی په بیان کې د زکات د فصلو و ثمار او د میوو او د فصلو د دې د کښت کرلو د دې زکات. قال ویل دی ابو حنیفه امام صاحب رحمت الله علیه فی قلیل په لږ کې ما هغه اخرجه چې راباسي دغه لږ الارض مزکه وکثیره او په ډیر کې العشر عشر دی. مزکه که لږ باسي که ډیر باسي دغه چې دی په دې کې عشر دی. سوان برابر خبره د سقیه چې اوبیږي صیحن په سیلاب سره او سقطه یا اوبیږي السماء په اسمان سره په باران سره په دغه کې بیا عشر سته. الا الحطب مگر نه په لرګو کې، په لرګو کې عشر نسته. لرګي هغه لرګي چې اوس دغه سارا باندې ولاړ دی لکه دغه بعضې بوټي او بخاشي او دغه ترخې او دا شیان په دې کې بیا عشر نسته. والقصب نلان په نلانو کې عشر نسته. والحشیش واښه په وښو کې عشر نسته. وقال ویل دی ابو یوسف رحمت الله ومحمد امام محمد صاحب رحمت الله علیه لا یجب نه واجبېږي العشر عشر الا فيما له مگر نه چې هغه لروي ثمرة میوه باقیة پاته. هغه شی لره چې میوه وي پاته په هغه کې وي هغه میوه هغه شی لره عشر سته. په دا نور کې دی وایي عشر نسته. دی دواړه وایي اذا وبلغ که ورسېدي 5 اوسوق 5 پیمانې ته والوسخ پیمانه چې د 60 ساعا شپېته کاسې ده بساع نبی صلی الله علیه وسلم په کاسه د نبی علیه الصلاة وسلام باندې. ولیس نسته فی خضروات په شنګشتي په ترکاریو کې زکات نسته. عندهما په نزد یارانو عشر په دې کې عشر نسته زکات. خضروات دغه شنګشتي او ترکاری په دې کې وای نسته. اوس په دې شي کې په جدیدو مسایلو کې دا دی چې په دې شي کې هم عشر سته زکات سته ځکه چې دا اوس د خلکو دپاره د کاروبار د تجارت یو شی جوړ سوی دی. نو که چیرې هر شی د تجارت جوړ سي د کاروبار جوړ سي د ګټې جوړ سي نو هغه شي کې بیا عشر سته. وما هغه سقې چې وبیږي بغربن په څولاغه سره او دالیتین یا په داله سره. داله هغه شی دی چې په غویو باندې به اوبه راکښلې یو شی به ورته جوړ کړي و په دې باندې به راکښلې او ثانیتین یا په وشانو به راکښلې په دې کې نصف عشر نیم عشر دی. ګوره په دې کې بیا عشر نه دی، د عشر نیمه حصه ده، نیم عشر دی. په خو لسمه روپۍ وله په دې کې بیا چې ده د لسمې روپۍ نیمه حصه ده على القولين پر دواړو قولو باندې. وقال ویل د ابو یوسف رحمت الله په ما پاغ کې لا یوسقو چې نه تلل کېږي نه پیمانه کېږي که زعفران لکه زعفران والقطن لکه پنبه یجب واجب دی په دې کې العشر عشر اذا وقت بلغت که ورسېدي قیمته قیمت ته 5 اوسوق د 5 پیمانو که چیرې د 5 پیمانو قیمت ته ورسېدي بیا په دې کې عشر سته. من ادنا د هغه ما هغه يدخل چې داخلي تحت الوسق لاندې در پیمانه. وقال ویل د محمد امام محمد صاحب رحمت الله علیه یجب واجب العشر عشر اذا بلغ که ورسېدي الخارج او خارج 5 امثال و 5 مثالوته یعنی 5 مثالوته من اعلا د هغه شو څنګه چې د 5 پیمانې سولې هغه اعلا پیمانې چې په اعلا حصہ چې د اندازه هغه دغه ما هغه یقدر چې اندازه کیږي به په دې سره نوعه هغه نوع ده. فاعتبر معتبر دی په قطن ففنبو کې 5 احمال 5 بار او په زعفران په زعفران کې 5 امنان 5 منه او په العسل په عسل کې العشر عشر دی. اذا اخذ چې واصل من ارض العشري د هغه مزک چې هغه عشریم زکوي قل لجوي او كثر كدير په دې کې عشر دي چې دغه عشریم ځکه سواسل چې کلر شي کدير بیا په دې کې چې عشر دي. وقال ويل دی ابو یوسف رحمت الله لا شيء نست په دې کې حتی در داسې وخت پورې یبلغ چې رسیږي 10 ازقاق ولس منته چې لس منو ته رسیږي در هغه وخت پورې په دې کې وشي نسته. دا څوک امام یوسف صاحب. وقال محمد رحمت الله امام محمد صاحب 5 افراق 5 فرق والفرق فرق چې 36 رتلن یعنی 14 کیلو دی یو فرق یعنی چې ودا ته رسیږي 5 فرق ته ورسېدي بیا وي په دې کې د حساب سته د عشر. وليس نسته په الخارجي په هغه شانو کې چې خارجي دي چې راوځي من الارض د مزکسه الخراجي د خراجي مزک څخه العشر عشر یعنی په دې کې په هغه مزکه کې چې د خراجي هم زکوي په هغه مزکسه چې سره راوځي په هغه کې عشر نسته یعنی هغه به خراج مالیه ده په هغه شي کې. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.